نو چې کله هم ستاسو په جسم باندې په کومه حصه باندې درد راځي یا په خپه باندې یا په لاس باندې یا په سر باندې یا په ګرده چې په هره حصه باندې ستاسو د جسم درد راتلو یا ستاسو د مشرانو راتلو یا د نورو ملګرو راتلو نو په دې دعا باندې خپله هم ځان دموئ، دغه نور مشران پې هم دموئ، تاسو ته مکمل اجازت دی ځکه دا حدیث دی. نو انشاءالله العظیم په یقین سره او په صحیح عقیدې سره دغه دم کوئ، په صحیح طریقې سره کوئ، په زندګۍ کې به انشاءالله دغه درد بیا تاسو په خپل وجود باندې محسوس نه کوئ او بیا به ونه ګورئ انشاءالله العظیم. که چیرته ستاسو په بدن باندې درد راځي یا ستاسو د مشرانو په وجود باندې دردونه راځي یا اچانک نوی درد راځي او یا که زاړه دردونه وي یا ستاسو د نورو خپلو خپلوانو د نورو ملګرو په بدن په کمزي باندې درد راځي نو دا کم دم چې درته ښایم دا د یو صحابي په وجود باندې به درد راتلو او رسول الله مبارک په هغه باندې دم اچولی و، هغه دم دغه صحابي را نقل کړی دی. فرمایي چې زه کله مسلمان شوم د مسلمانېدو نه پس زما په وجود باندې په یو خاص حصه باندې به درد راتلو. یو ورځ ما رسول الله مبارک ته دې شکایت وکړو چې یا رسول الله کله نه زه مسلمان شوی یم ما ته یو تکلیف یو درد چې دی پیدا شوی دی او زه محسوسوم د هغې نه زه ډېر په تکلیف کې یم. نو رسول الله مبارک ما ته وفرمیل چې د درد په دغه حصه باندې دی لاس کېږده، طریقه زده کوي ښه په کوم ځای باندې چې وایي درد دی نو په دغه ځای باندې لاس کېږده او د هغې نه پس وایي رسول الله مبارک درې ځل بسم الله وویله او اووه ځلې دا وویلې اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. په دې سکرین مې انشاءالله تاسو ته زه ولګوم. نو دغه صحابي وایي چې رسول الله مبارک زه دم کړم او چې کله نه دم کړی یم بیا ما دغه درد په خپلو سترګو نه دی لیدلی او د دې نه پس ما خپلو کور والاو ته هم دغه درد چې دی خاص کو او کله به چې په چا باندې درد راتلو تکلیف به پرې راتلو ما به دغه دم ورته کول او الله جل شانه به د دغې دم په ذریعې سره هغې ته شفا ورکوله. نو دا دم د رسول الله مبارک نه موږ او تاسو سره رسېدلی دی، دا ستاسو دپاره هم دی، زموږ دپاره هم دی، د ټول امت مسلمه دپاره دی، خو په یقین سره یقین به پرې ولې نه کوو چې د رسول الله مبارک نه رانقل شوی دی، داسې عام دم نه دی د ملایانو او د پیرانو صاحبانو نه دی، دا صحیح دم دی د صحابي او د حدیث نه ثابت دم دی. نو چې کله هم ستاسو په جسم باندې په کومه حصه باندې درد راځي یا په خپه باندې یا په لاس باندې یا په سر باندې یا په ګرده چې په هره حصه باندې ستاسو د جسم درد راتلو یا ستاسو د مشرانو راتلو یا د نورو ملګرو راتلو نو په دې دعا باندې خپله هم ځان دموئ، دغه نور مشران پې هم دموئ، تاسو ته مکمل اجازت دی ځکه دا حدیث دی. نو انشاءالله العظیم په یقین سره او په صحیح عقیدې سره دغه دم کوئ، په صحیح طریقې سره کوئ، په زندګۍ کې به انشاءالله دغه درد بیا تاسو په خپل وجود باندې محسوس نه کوئ او بیا به ونه ګورئ انشاءالله العظیم. خپله هم ځان دموئ، دغه نور مشران پې هم دموئ، تاسو ته مکمل اجازت دی ځکه دا حدیث دی. نو انشاءالله العظیم په یقین سره او په صحیح عقیدې سره دغه دم کوئ، په صحیح طریقې سره کوئ، په زندګۍ کې به انشاءالله دغه درد بیا تاسو په خپل وجود باندې محسوس نه کوئ او بیا به ونه ګورئ انشاءالله العظیم.